سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې زموږ او د هندوستان تجارتي سیاسي اقتصادي د هر لوري کې موږ وګورو زموږ هغه اړیکې برته پرې راغسوي دي، زموږ حالت لا بهتره سوی دی. نو هیله مند یم چې لا بهتره سي او تر څو هغه زموږ طالبي ستونزې چې په هندوستان کې دي، کوم ځوانان چې هلته تحصیلي ستونزې درلود هغه ستونزې هم حل سي او تر څو موږ وسو کړی په راتلونکي کې خپل هغه تعلقات چې د هند سره پخوا په شکل درلود هغه تعلقات برته سم کړو. نن په دغه ویډیو کې وایم چې د هند سره زموږ تجارت څومره ګټې لري او ولې موږ باید د هند ته فرصتونه ډېر ورکړو تر څو په افغانستان کې پانګونې هم نور هم وکړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو، تر دې اضافي خبرې تېرېږو. ښه، لومړی تر هر څه زموږ دپاره چې د هند سره چې کوم ترانزیت جوړیږي، یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې زموږ چې دغه څو کلونه کې موږ بدبخت یو، موږ تباه یو، موږ دا ده چې موږ د پاکستان د لارې د کراچۍ د پورت سره موږ انحصار پاتې سوي یو، یعنې هر وخت دوی زموږ څخه سیاسي ګټې اخیستې دي. اوس د هند سره چې موږ کوم لاره جوړوو، بهترینه کار هم دغه ده چې موږ یو ترانزیتي لاره جوړوو. ترانزیتي لاره دغه ده چې موږ د چابهار د طریقې موږ لاره جوړوو، موږ د هوایي د طریقې موږ لارې جوړوو. او اوس که د حالات سره سم سو، یو وخت موږ د چین سره خپل ایډوالي جوړه کړه، بیا د چین څخه طریقه هم موږ شوی چې د هند سره خپل ارتباطات جوړ کړو. یعنې مطلب دا دی چې د اسیا هغه کوم بند تجارت چې په سیمې کې پاته دی، افغانستان یې اوس کولی شي چې د دغه ترانزیتي لارو د جوړولو سره دا هر څه اسانه کړي. د ترانزیتي لارې جوړول ګټه دا ده چې دا اوس کې موږ ستونزه څه شی لرو؟ موږ ستونزه مثلا په ایران کې ستونزې لرو، زموږ د ډریورو ویزې مشکل دی، موږ ته د چې کله هم د سمندر کې هلته کشتیان نه لرو، دا هر څه. نو اوس که موږ یو ترانزیتي لاره جوړه کړه، نو د ایران سره موږ یو موافقه کوو چې وروره ستا ډریور د افغانستان ته راسي پر دغه کارت باندې، افغانستان ډریور باید ځي مستقیمه تر بندر عباس ځي یا چابهار پورې ځي په دغه کارت باندې. یعنې یو ساده کارت به زموږ ډریوران به کوي، د حاجت په نه پاسپورت ته وي، نه به داخل خروجي او دخولي ته به وي، نه به کوم ټاپې ته به وي، نه به کوم امنیتي ستونزې به وي. نو دا د ترانزیت لارې جوړېدل بیا همدغه اسانتیاوې هڅوي چې زموږ سره تګ راتګ به ډېرېږي، او چې کله هم تګ راتګ ډېرېږي نو ایران ته هم زموږ ګټې رسېږي. ایران به هم همدغه حالت څخه ووځي چې په موږ باندې اقتصادي فشارونه او سیاسي فشارونه، کلتوري فشارونه دا نه راوړي. دا ځکه نه راوړي چې ایران هلته بیا زموږ د لارې مجبوري کېږي. دوی بیا هم په همدغه داسې دی چې افغانستان بیا مجبور نه سي چې زما لاره بدله کړي او بیرته پاکستان ته ولاړ شي، او پاکستان نور د تل لپاره به داسې درس ورکول شو چې پاکستان به داسې بیا بله غلطي ونه کړي. نو ایران د دې څخه ګټه اخلي. ایران وایي چې یاره ایران په دې پوهېږي چې نور که همدغه اشتباه وسوه، دا اشتباه زموږ لپاره تاوانونه جوړوي، نو موږ به نه غواړو چې داسې یو ستونزه پیدا سي. نو دا د ایران په منځ کې چې موږ ترانزیت دی، همدا ښه توب دی. بل به دا ده چې موږ په سمندرونو کې کشتیانې هم ولرو. د دې وروسته بهتره دا ده چې زموږ ډېرتره تجاران چې دي تر اوسه په سمندر کې د پانګونې کړي نه دي. زموږ زه هیله مند یم چې یو ورځ کې موږ په سمندرونو کې موږ کشتیان هم ولرو چې همدا کشتیان د افغانستان جنس اتومات یوسې هر هېواد ته انتقال کړي. نو زموږ دپاره دا به ډېر ګټه وکړي. اوس مهال زموږ ستونزه ده موږ د کشتیو نه پیدا کول دی چې هر په وخت کې موږ باندې کشتیان نه لرو. نو دا کار به هم موږ وکړو چې یو وخت به کشتي پیدا کړو. نو مهمه هر څه دغه ده چې زه وایم هغه لاره جوړه سي. هغه پخوا به دا څه ویله چې کله هم معرکه تله، د یوې نجلۍ د پلار په کره تله چې دا خلکو ویله چې یاره دا خیشي به سره وکړو. نو دوی ویله چې یاره دا خیشي به وکړو چې د تګ راتګ به مو سره جوړ سي، نو تګ به راتګ. نو اوس هم د تجارت کې د ترانزیتي لاره ډېره مهمه ده چې دا تګ راتګ دوام پیدا کړي. چې کله هم تګ راتګ پیدا سو، بیا موږ کولی شو چې موږ یو ځل هم اقتصادي ګټې ولیدل. بیا د ایران څخه د ایران د هرات څخه د نیمروز څخه مستقیمه بیا کابل ته د ریلي خطونه به راکش کړو. دا ځل ستونزه ډېره هواره سي او کولی شي چې نور ولایتونو ته هم د ریل لیکې راکش کړو، نو دا ستونزې بله هم حل سي. بله خبره دا ده چې د هندوستان او د افغانستان تجارت چې دی دا به د چابهار د طریقه ډېر ښه دوامداره سي. زه به درته د چابهار په هکله باندې تاسو ته لږ نور سپیناوی درکړم چې تاسو پوه سئ. دغه چابهار دی مثلا دلته خو پاکستان پروت دی، دا هند دی. دلته د ممبئی چې کوم پورټونه دي، د دې پورټو څخه کشتیانې ډکېږي او دا راځي دلته چابهار ته راځي. یعنې دا کشتیانې چې دي دا د هند ته ځي او بیرته راځي چابهار ته. چابهار ته چې کله هم راغله، د چابهار څخه داسې کېږي بیا راځي نیمروز ته راځي. نیمروز ته چې راغله پر دلارام باندې کندهار کابل ته رسېږي.
بیا داسې کېږي پر فراه باندې ځي کې هرات ته او د هرات څخه بیا ځي بلخ او شمالي ولایتو ته ځي. نو اوس که موږ دغه لاره مطمئنه سوه او د تګ راتګ مو ډېر سو، نو هند هم د دې دپاره چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او نور آسیایي هیوادو ته، مرکزي اسیا هیوادو ته چې خپل لاره به جوړه کړي، نو دوی هم د افغانستان د ریلي شبکې د خپل لیوالتیا ښیي او هندیان چې دي پانګونې به وکړي او ریلي شبکې جوړه کړي. چې کله هم افغانستان کې ریلي شبکې جوړه سوه، نو دا به زموږ دپاره ډېره ګټه وکړي او زموږ د یعنې ترانسپورتي هب به جوړ شي، او ترانسپورتي هب هم چې کله جوړېږي په افغانستان کې، دا زموږ دپاره ډېره لویه ګټه برابرولی شي. بله ګټه دا ده چې دا اوس کې د ایران پر موږ باندې خپل تعرفې کمې کړي دي. هغه ځکه کم کړي دي چې دوی وایي چې د هند څخه چې کوم جنس راځي، د عربو څخه چې کوم جنس راځي، د نورو هیوادو څخه کوم جنس راځي، هغه دې پر افغانستان باندې پر ایران باندې راسي. موږ که تعرفه کم کړو، نو هغه چې په پاکستان کې چې کوم مصارف پر باندې راتله، د دې سره برابر موږ په کابل کې هغه جنس ورته په هماغه قیمت چې پاکستان ورته ورکولو، په هماغه قیمت باندې موږ ورته برابرولی سو، چې دا زموږ دپاره ډېره ګټه رسوي او دا زموږ دپاره ډېر لویه لاسته راوړنه به اوسي. بل خبره دا ده چې د افغانستان او د هند د شرکتونو قراردادونه لار او ګدار به سره برابر سي، تر څو افغانان په راتلونکي وسې کړی دلته د اقتصادي اړیکې په مستقیم ډول باندې د کمپنیانو سره جوړ کړي. د مثال په ډول باندې اوس چې هر تجار ځي، هغه به هلته نوی اوسي، معلومات نه لري چې مارکیټ نوی دی، مملکت نوی دی، سیاست نوی دی، هر څه. نو زموږ د دغه چابهار او د هند د اړیکو د جوړېدو سره هلته زموږ افغان سوداګر به مستقیمه هلته د شرکتونو سره خپل قراردادونه وکړي او هلته به دوی خپل تجارتي اړیکې جوړې کړي، او حتی کولی شي چې د هند کمپنیانو او د هند پانګوالو نمایندګیانې په افغانستان کې دلته کارخونې جوړې کړي او دلته کاروبار شروع کړي. دا ټولې هغه خبرې چې د دغه تجارت په شروع کېدو او د دغه سیاسي اړیکو او اقتصادي اړیکو په جوړېدو سره د هر څه امکانات لري او دا ټوله هم ګټې دي. بله عمده خبره دا ده چې د هند او د افغانستان چې کوم دا څه چې دی د سوداګري راکړه ورکړه شروع کېږي، هغه دا ده چې د هوایي دهلیز شروع شوی دی. هوایي دهلیز دا ده چې د افغانستان څخه الوتکه راولاړېږي، هند ته ځي، او د هند څخه بیرته راځي افغانستان ته راځي. اوس یوازې هریانا کارګو کوي چې د دې خوا $1 باندې هند ته جنس راستي، او د اخوا 80 سنټ باندې یو جنس راوړي کابل ته رسي. اوس هندیانو څه ویلي؟ هندیانو ویلي چې موږ هم خپل کارګو فالو کوو، یعنې د هندیانو کارګو چې فالو کېږي، هندیانو سره د الوتکې ډېرې دي، او دوی کولی شي چې هم د افغانستان نور ولایتونو ته، مزار شریف ته، کندهار ته، هرات ته، فراه ته، نو دا ټول هغه ولایتونه چې زراعتي او صنعتي ولایتونه دي، دوی ته دوی کارګو سیستم فعال شي، نو زموږ کوم لار او ګودر چې د پاکستان سره و، د هغه سره بیخي اتکا کمه کېږي، او موږ به هېڅ وخت نور ضرورت پیدا نه کړو چې د پاکستان ته موږ زارۍ وکړو. نو دا هر څه زموږ لپاره ښه واوسي. بله خبره دا ده چې د هند سره زموږ سوداګریزې اړیکې دا ده چې د افغانستان په مارکیټو کې ثبات پیدا کېږي. دا اوس وګوره که تاسو په نور غربي هیوادو کې که زیاتره کسان دا ویډیوګانې چې ګوري، اروپا کې ګوري، فرانسې او امریکا او استرالیا او په هر هیواد کې ګوري، هلته چې وګوري هلته یو اقتصادي ثبات دی. اقتصادي ثبات دا دی چې مثلا یو ټیم غوړي چې دي په $14 به ووسي، دا $14 د هغه هیواد په ټولو سیمو کې، په ولایتونو کې دغه یو قیمت دی، او دغه قیمت هم د ډېر وخت پورې په همدغه یو حالت باندې پاتې دی. دا داسې نه دی چې کله $10 رسي، کله $10 رسي، کله $10 رسي، نه، دا کلونه چې وګوري دا $14 به یو 4 لیتره غوړي به وسي، همدغه غوړي به همدا حالت به وسي. دا زموږ دپاره زموږ د بازارو ثبات پیدا کوي. بازارونه باید ثبات پیدا کړي. دا اوس کې چې زموږ د اوړو ثبات پیدا شوی، هغه په دې خاطر پیدا شوی چې هلته قزاقستان او ازبکستان موږ څخه سیاسي ګټې نه اخلي، او قزاقستان او ازبکستان چې دی هغه مکمله موږ ته په دوامداره او باعزته ډول باندې هلته تجارت کوي. نو زموږ د اوړو په تجارت کې بیخي یو ثبات پیدا شوی دی. نو موږ کوشش کوو چې په نورو برخو کې هم زموږ یو اقتصادي ثبات برابر شي. د اقتصادي ثبات دا دی چې که د دې تشویش به یو کارګر سره نه اوسي چې وروره سبا به غوړي بیا $200 ګران سي اوسي، یا به سبا به غوړي 300 پورته سي اوسي، یا بله ورځ غوړي به کښته سي اوسي. نه به دوکاندار ویره ولري، نه به تجار ویره ولري، او نه به هم خریدار ویره ولري. هېڅ
د اقتصادي ثبات په هیواد کې د نرخونو ثبات دا ډېر مهمه ده چې موږ یو ښه حقیقي داسې ولرو تجارتي همکار یو هیواد ولرو لکه قزاقستان چې اوس لرو، ازبکستان لرو، لکه ایران لرو. دا ډول هیواد د پاکستان بدیل باید موږ هند وګرځوو تر څو موږ د نرخونو ثبات په افغانستان کې جوړ کړو. تر نرخونو ثبات چې کله هم جوړ شو نو دا به ډېر ګټه ورسوي. بله همدا موضوع چې دا د انډیان چې دی یو نړیوال فکر لري، هغه چې دی د افغانستان سره چې کله هم اړیکې جوړوي نو هغه به اوږدمهالې اړیکې اوسي. د اوږدمهالې اړیکو جوړېدل به ګټې همدغه اوسي چې زموږ ګډوډیانې به نه اوسي چې نن زه جنس لرم سبا یې نه لرم. دا اوس کې په پاکستان کې خو داسې حالت و که ته ورسره قرارداد درلودل چې عرب ویلی وای چې یاره څه پیسې تاسې ډېرې درکوم، بیا ویل افغانستان زه خو جنس نه لرم، خو په عربو خرڅ کړه. که بیا ویل اروپا ورته ویلی وای چې څه پیسې درکوم تی ما سره، بیا یې ټول په اروپا خرڅول. نو دا ډول اوږدمهاله تړونونه دوی باندې پابنده نه وه. دا هر څه چې و د پاکستان سره داسې ویل. بله عمده ګټه چې دا موږ د هند سره چې کوم اړیکې جوړوو د پاکستان اقتصادي او سیاسي فشارونه دي چې پر افغانستان په مارکیټونو باندې زموږ تاوانونه وه. زموږ ډېر سوداګر زموږ تجاران چې وو بیچارکانو چې هر څومره پیدا کړي دا بله ورځ کې هر څه ځینې په یو لوړ او ژوره د اقتصادي چې فلکچویشن ورته وایي چې نقصانات په فارسي کې وایي، نو دغه یو د تغیر و تبدیل باندې لوړ ژوره باندې دوی خپل پیسې د لاس ورکول چې دا د تجاران دپاره د دکاندارانو دپاره ډېره لویه ستونزه وه، د خریدارانو د خام خلکو دپاره ستونزه وه. نو دا ټوله پاکستان د غلطو پالیسي او د غلطو کړنو څخه وه. نو دا که موږ د هند سره خپل اړیکې جوړوو دا هر څه په یو ثبات او یو تضمین او یو اوږدمهاله حالت باندې به راځي. نو دا ښهتوب دا ده چې موږ د یو نړیوال فکر لرونکي هیواد سره خپل اقتصادي اړیکې جوړوو او دا زموږ لپاره ډېره ګټه به وي. نو هیله مند یم چې دا حالت دوام پیدا کړي او اوسني چارواکي که سبا ورځې کې د دروازې پر خلاصېږي بیا هم د پاکستان پر جنس باندې تعرفه ډېره کړي چې پاکستان بیا دې ته مجبور نه کړي چې خپله برته د افغانستان تجاران باید خپل انحصار ته راوړي. دا به د نن ویډیو هیله مند یم چې اوس مو ترلاسه کړو. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.